عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ته چا ووی وی ته موږ ته قصه وکړه دا څه قصه وه هغه وی خرجنا الى تبوک فی قیض شدید ډېره سخته ګرمي وه وی په یو ځای کې موږ پړاو واچو او داسې تږي شوي وو وی زموږ دا ګمان و چې زموږ دا سټونه به وشلېږي موږ به مړه شو د تندې د لاسه وی بعضو کسان وی چې موږ به دله اوبه وګورو بعضو کسانو څه وی موږ به اوبه وګورو نو وی موږ به دا کسان د اوبو دپاره لیږل او هغوی به هم داسې رخصتول لکه دا چې زموږ د هغوی سره اخرنی ملاقات وي کېدای شي دې صحرا کې دی مړ شي داسې حال وی حتى ان الرجل لينحر بعيره یو سړی به راولګي د اوښ به حلال ګوره دومره سخت حالات چې یو اوښ 18 کسان استعمالوي او په دې کې به یې راولګي اوښان پکې حلال کړي اوښان یې حلال کړو چې د اوبه تې وڅکي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا ابو بکر صدیق کو یا رسول الله زموږ دپاره دعا وغواړه کنه الله خو ستا دعاګانې قبلوي تا له خو الله لوی خیر درکوي دعاګانو کې پیغمبر ورته تحب ذلک ته دا خوښوې وي او نعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړو لاسونه لا راواپس کړي نه وو چې په دوی باندې له پاسه وریځ راله او سمه پرې راوورېده سمه پرې دا وریځ راوورېده اوبه یې وڅکړې څاروله یې هم ورکړې او د ځان سره یې په لوښو کې ور واچولې او دقه شان پرې لوږه هم راغلې وه سخته لوږه پرې راغلې وه نو بعض رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله موږ سره یو طریقه ده وی څه طریقه ده وی د اوښان به حلال کړو په شریکه به یې خورو اوښان به حلالو خو دا ډېر زره کسان دي دوی ته اوښان کوم ځای کې رسي ډېر زره کسان دي دا د مسلمانانو لښکر څو ډېر زره دوی ته څنګه اوښان رسي او د مخکې نه د سورلو کمې دي دا خو الله دې راضي شي د هغه لوی انسان نه چې د هغه پکې غټ لاس ول الله توفیق نه بعد څوک دی عثمان بن عفان رضی الله عنه 9.5 کان یوازې د هغه دي چې د الله دپاره یې وقف کړي او 50 سونه نو کمې ډېر دی بعض کسان رالو یا رسول الله موږ به داسې چل وکړو که ته اجازت راکې نو موږ به یې حلال کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کوي ځه بل لار نشته اوښان حلال کوي او به یې خورو په شریکه دې کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه راغی یا رسول الله ان فعلت قل الظهر یا رسول الله که داسې وکړو نو سورلی به راته کمې شي ښه نو څه وکړو وی یا رسول الله ته دوی ته ووایه د دوی سره چې کوم توخه ده د سفر ده دې چې کوم زیاتي دوی سره د خوراک څه دي هغه دې راوړي او بیا ته دعا وغواړه د الله نه چې الله پکې برکت واچوي چې په شریکه به یې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل صحیح ده داسې به وکړو نو بس یو دسترخوان چې هغه د څرمنې نه جوړ شوی فدعا بنطع فبسطه د څرمنې نه یو دسترخوان جوړ شوی غوړ دسترخوان هغه یې خور کړو او بیا یو چا سره چې څه خوراک یې راوړی چا کجورې راوړې چا سره بل څه میوه هغه یې راوړه چا وچې ډوډۍ راوړې چا څه راوړو چا څه راوړو او ټول په دغه یو دسترخوان باندې راجمع شو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره د برکت دعا وغوښته او بیا وی د خپلو لوښو ته تیم واچوئ نو ویې خوړه ښه ډېره یې وخوړه او څومره لوښي چې د هغوی سره و هغه ټول یې دې ډک کړو او هغه خوراک چې کوم په دې دسترخوان باندې را جمع شوی هغه کم نه شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی اشهد ان لا اله الا الله زه د دې خبرې ګوایي کوم چې د عبادت حقدار نشته مګر یو الله او ګوایي د دې کوم چې زه د الله یقیني رسول یما د کوم انسان چې وی دا عقیده او په دې کې شک نه او د الله سره ملو شي نو د جنت نه څه شی نشي منع کولی چې د کوم انسان د توحید عقیده
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیده او دغه په نبوت کې شک نه دا سړی یقیني جنتی دی دا سړی یقیني څه دی دا جنتی دی